د افغان لوبډلې راتلونکې لوبې. سلام ستړي مشئ زموږ افغان ټي وي چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د 2023م کال نړیوال 50 اوريز جام لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC لوبډلو ته دا 8 سیریزونه ورکړي وو چې افغان لوبډلې په خپل لومړي سیریز کې آیرلینډ ته ماته ورکړه. افغان لوبډله به له دې سیریز وروسته د فبروري میاشت کې له زمبابوې سره 3 شل اوريزې او 2 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او په مارچ میاشت کې به له هندوستان کرکټ ملي لوبډلې سره 3 50 اوريزو سیالۍ وکړي. یاد دې وي چې دغه سیالۍ د FTP په سازمان کې د ICC لخوا په لار اچول شوې چې افغان لوبډله به له زمبابوې او هند سره سیالۍ کوي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او که نظر لرئ کومنټ کې راسره ولیکئ او تر بله ویډیو ښه وخت.